بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خو غوښتونکو په دې هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله یاست. خو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په ایم ایس ورډ پروګرام کې، یعنې موږ لیکنه کړې وي یا هم بل چا لیکنه وي او په هغې کې دا مشکل وي، یعنې دا کرښه پکې وي او دا نه لرې کېږي. د دې دا کرښه چې دا ځینې ځایونو کې داسې وړه وي، ځینې ځایونو کې دا کرښه غټه وي لکه دلته. د دې دا څنګه موږ لرې کړو؟ نو دا هم نه سلیکټ کېږي او نه هم بیک سپیس سره لرې کېږي. تاسو یې کتلی شئ نه لرې کېږي. نو دې دپاره به تاسو راشئ او ریفرنس ته چې کله راغلی دلته به تاسو شو نوټس ووهئ. صحیح ده؟ کله چې مو دا ووهلو که یو ځل سره لاړل نو صحیح ده. کرسر خپل هلته ځي چې کوم ځای کې دا کرښه د کوم ځای نه رامنځته شوې ده. که لا نړلو نو تاسو دویم کلیک وکړئ تر څو کرسر هلته لاړ شي. ګورئ کرسر دلته خپله راغی. دلته به تاسو هماغه خط چې دی ټول وران کوئ، یعنې دا به ختم کوئ. تاسو سره به دا کرښه ختمه شي. دا دی تاسو سره دا کرښه اوس ختمه شوله. ګورئ تاسو کتلی شئ هغه کرښه اوس نشته دی. نو په دې هیله چې خوږو ملګرو ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. مننه.